النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. په غوږ کې پسېدل خو یو شیطانی کار دی. دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان پرې وځوري په داسې حال کې چې د خدای له اذن نه پرته هغو ته هیڅ ضرر نشي رسولی او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ای مؤمنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپل مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ. الله به تاسو ته پراختیا درکړي او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاتېږئ نو پاتېږئ. له تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کومو کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی الله به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي او تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای مؤمنانو کله چې تاسو په ګوښه ځای کې له پیغمبر سره خبرې یعنی سلام مشورې کوئ نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړئ. دا ستاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده. البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ نو الله بخښونکی او مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تاسو له دې خبرې نه وویرېدلی چې په ګوښه کې له غږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوئ؟ ښه نو که تاسو دا کار ونه کړ او الله تاسو معاف کړئ نو د لمانځه ادا کوونکي اوسئ او د زکات ورکوونکي اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ. تاسو چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ته هغو خلکو ته نه ګورې چې هغوی یوه داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی. هغوی نه ستاسې دي نه د هغوی په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. ډیر بد عملونه دي چې هغوی کوي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغوی خپل قسمونه سپر ګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلک منع کوي. په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب دی. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. له الله نه د ژغورل کېدو لپاره به نه د هغو مالونه څه په درد وخوري نه د هغو اولاد. دوی د دوزخ ملګري دي په همغه کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. په
په کومه ورځ چې الله تعالی دوی ټول راپاڅوي دوی به د هغه په وړاندې هم همغسې قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګیري چې په دې سره به د دوی څه کار برابر شي ښه پوه شئ چې دوی ډېر غټ دروغجن دي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان ورباندې مسلط شوی دی او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړی دی دوی د شیطان د ګوند خلک دي خبردار اوسئ همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هغه خلک په باوري ډول ډیرو ذلیلو مخلوقاتو څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي